إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه إلى آخر الحديث. زمر اسلام معزز مؤمنان ورنو ومؤمنات خويندو، الله رب العالمین انسانان پیدا کړی دي د خپل بندګۍ او عبادت لپاره، او الله رب العالمین د انسانانو د فائدې او منفعت لپاره هغه څه چې موږ او تاسو ته په سترګو باندې په دنیا کې ښکاري، دا ټول الله رب العالمین د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دي. دنیا د انسان د مفاد او د فائدې لپاره پیدا ده. که مؤمن مسلمان او انسان دنیا کې کله ختم شو، نو الله رب العالمین به د دنیا نظام هم ختموي. خو زمونږ او تاسو دین اسلام او الله رب العالمین موږ او تاسو ته دنیا پیدا کړې ده، خو زمونږ او تاسو مقصود په دنیا کې د دې دنیا حصول او د دې ګټه او منفعت نه دی چې مؤمن مسلمان ځان په دنیاوي کارونو کې مشغوله کی، په دنیا کې مشغوله کی، او د حقیقي مقصد او حقیقي مطلب چې هغه د الله رب العالمین رضا ده او هغه جنت حاصلول دي، هغه د مؤمن مسلمان نفاتش. مؤمن مسلمان په دنیا د خپل منفعت لپاره استعمالي، د خپل فائدې لپاره څومره د ضرورت دی، خدا په دنیا خپل مقصودی شي نه ګرځي. الله رب العالمین د دې دنیا نه تعبیر کړي په خپل کتاب کې. الله رب العالمین فرمایي: واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بیان کړي خلکو د فاره، واضرب لهم دی خلکو د فاره بیان کا مثل الحیات الدنیا، مثال د ژوند دنیاوی د دې دنیا حقیقت دی خلکو ته بیان کا.
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. الله رب العالمین وتوی نبی دی خلق تو فرمایا چې د دنیا مثال دسی ده کماء انزلناه من السماء، لکه څرقم چې الله رب العالمین وي موږ د برنه اوبره نازله او د برنه باران را وریږي زمکه تراشی فاختلط به نبات الارض، د زمکه شینکی د هغه بوټي ګند دی په وجه باندې راوخیږي، ځکه کله چې باران نه کله چې فیضان چې د هغه لمده نه په هغه کې بارانونه نه کیږي به وچکالی وي به مسلمانان په تکلیف باندې، خو چې کله بارانونه کیږي الله رب العالمین بارانونه کوي هر زمکه د دینه د خپل برابر او اخلي فاختلط به نبات الارض، او د دې زمکه په وجه باندې د دې باران په وجه باندې الله رب العالمین د زمکه شینکی راوخیږي، او الله رب العالمین فرمایي چې فاصبح هشیما تذروه الرياح، دا شینکی رازرغون شي به د هغې نه بعد غټ شي به وچ شي به چې دی مات شي او به هواګانې الوزي رالوزي، کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي. ای مؤمنانو ورونو د دنیا ژوند هم د دغه شینکي غوندې دی، اوله کې ډېر مزېدار او ډېر خوندوري د هغې نه بعد کمزوری کېږي او بیا ختمیږي او بیا اخر دا چې هر څه د منځه لاړ شي. وکان الله علی کل شیء مقتدرا، الله رب العالمین په دې هر شی باندې قدرت لرونکی دی، الله رب العالمین قادر دی په دې باندې چې ما او تا ته رب العالمین کوم ژوند را کړی دی، ما او تا ته رب العالمین کوم نعمت را کړی دی، ما او تا ته رب العالمین کوم خوندونه را کړي، الله په دې قادر دی چې وایي. او بل رب العالمین وجه ذکر کوي دا خلق دنیا مثال و دا ذکر بیان کا چې دا د مال د وجنه دا د بچو د وجنه دا د متاع د وجنه په دې دنیا کې مشغوله دي. الله رب العالمین څه فرمایي المال والبنون زینة الحیات الدنیا. خلکو خبر اوسېږئ د دنیا مثال خود دغسې دی لکه باران راوورېږي او شینکي پرې راوخیږي او ختم شي، دغه شانه کې دا دنیا ختمېدونکې ده، خو ته په څه کې مشغوله په دنیا کې؟ الله رب العالمین فرمایي انسانان په مال کې مشغوله کېږي، هر سړی د دې کوشش کوي ما زیاته نه کړه ما ونه ګټله زه به د کم ځای نه د ځان دپاره مال واخلم. که د چا بچي نه هغه د بچو په ارمان کې دی، په دې فکر باندې دی زما دپاره یو بچی وي او دو یو پنځه وي، مؤمن مسلمان په دې باندې نه مړېږي. الله رب العالمین څه فرمایي المال والبنون زینة الحیات الدنیا. نبی دې خلکو ته ووایه چې مال او بچي دا د دنیا ډول دی، دا د دنیا زینت دی، دا پاتې کېدونکي دي، دا په تا باندې بوج دي. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، هغه چې باقی پاتې شي نیک عملونه نیک کارونه دا غوره دي په نزد رب ستا باندې خیر عند ربک ثوابا و خیر املا، دا غوره دي. الله رب العالمین طرف ته دغه بهترین شیان دي، دغه قیمتي شیان دي چې کله تا نه رستو خیر پاتې شي، تا نه رستو کامیابي پاتې شي، او که زما او ستا نه رستو بدبخته بچی پاتې شو، زما او ستا نه رستو مال پاتې شو، دا په غلطو کې استعمالېده، په دې باندې خبر اوسېږه چې ځان دپاره دې کار وکړه. مال دی وګټو بچی دل الله درکړه، سالمه تربیه دی ولونه کړه، دنیا دی مقصد وګڼه، آخرت دی عبس وګڼه. اے مؤمن اورور تباشر د عمر دفاره نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ راووته، حدیث د سیدنا جابر بن عبد الله رضی الله عنه دی چې هغه د خپل پلار نقل کوي، وای نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ راووته بازار ته، د عالیه د طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم را روانو، او نبی صلی الله علیه وسلم فمر بجدی اسک میت، نبی صلی الله علیه وسلم تیرېده په دې بازار کې، او دواړه طرف ته د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلق دي، خلق تیر روان دي یو طرف ته بل طرف ته، ولید الله نبی صلی الله علیه وسلم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بازار باندې روان دي، خلق دي ګرچا پیر روان دي. نبی صلی الله علیه وسلم دسی یو چیلې پروتو او دسی چیلې چې د هغې غوږونه واړه واړه بونجي بونجي غوږونه او کټ شوي غوږونه لکه غوږونه چې یعنې دغه په یو ځای کې پروت دی مړه. نبی صلی الله علیه وسلم راونیو فتناوله فاخذ باذنه، نبی صلی الله علیه وسلم دسی ورغې او د دې حیوان دا غوږې ونیو، دا غوږې ولې ونیو؟ د دې د وجې نه چې د صحابه کرامو ته وښیي چې ګوره دا عیبجن دی، دا هغه مال دی چې څوک یې نه خوښوي، څوک ورسره ډېره مینه نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دې غوږ ونیو ثم قاله، نبی صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته صحابه کرامو ته متوجه شو ته فرمایي ایکم یحب ان هذا له بدرهم،
ای زما ملګرو په تاسې کې داسې یو څوک شته چې دا مردار حیوان چې داسې حیوان دی چې عیبجن دی غوږونه یې مواړه دي څوک یې اخلي په 1 درهم باندې؟ داسې فکر وکړئ. نبی صلی الله علیه وسلم بیعه کوي د صحابه کرامو سره د یو مردار شي چې د هغې د هیڅ شي استعمال صحیح نه دی او ورته فرمایي ای زما ملګرو دا حیوان چې غوږونه یې مواړه دي ډېر بې فایدې حیوان دی، تاسې کې څوک داسې شته دی چې دا په 1 درهم باندې واخلي، په 1 روپۍ باندې دا زمانه واخلي؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به. صحابه کرامو ته فرمایي ای د الله رسوله مونږ خو دا خوښه نه ګڼو چې دا زمونږ دپاره په څه پیسو بند شي، مونږ به په دې باندې څه وکړو؟ دا خو داسې یو حیوان دی چې پړسېدلی دی، خراب شوی دی، څرمنه یې هم د فایدې نه ده، غوښه یې هم د فایدې نه ده، هډوکی یې هم د فایدې نه دی، او دغه شانه کې پسې راتېر شوي ویښته هم پرې نشته دی چې مونږ ترې غوڅ کړو څه فایده پرې واخلو. دا خبره مونږ خوښه نه ګڼو چې دا زمونږ دپاره په څه شي باندې شي او مونږ به په دې حیوان باندې څه وکړو؟ نبی صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایلي اتحبون انه لکم، آیا دا خوښه ګڼئ چې دا دله پرې درکړمه؟ 1 روپۍ مه ورکوئ، نیمه مه ورکوئ، د روپۍ له سمه حصه مه ورکوئ، خو دا حیوان ځان سره واخلئ. قالوا والله، صحابه کرام فرمایي قسم په الله ای د الله رسوله لو کان حیا کان عیبا فیه، که چېرته دا حیوان ژوندی وی ام په دې کې عیب و، لانه اسکو ځکه چې د ده غوږونه چې دی نه و هغه بونجې و بې غوږو، فکیف وهو میت، موږ به څه رقم واخلو په داسې حالت کې چې دا مړ دی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایلې وایي دا حیوان اخلئ پرې به دله درکړمه، پیسې میسې په یو مه ورکوئ. هغې ورته ای د الله رسوله قسم په الله که دا چېرته ژوندی وی دا حیوان او دا روغ چا خرڅولی دا موږ نه اخسته، ولې ځکه دا عیبجن دی، د دې غوږونه چې دی نشته دی، موږ په داسې حیوان باندې څه کوو؟ روغ حیوان چې مراویږي په بې غوږو حیوان باندې څوک څه کوي؟ الله رسوله دا موږ ژوندی هم نه اخستو، که چېرته دغسې وي بلکې دا خو لا مړ دی، دا خو مړ حلال هم نه دی، مردار دی، غوښې یې نشي خوړلی، څرمنه یې نشي استعمالولی، هډوکی یې نشي کارولی، د الله رسوله په دې باندې به موږ څه وکړو؟ بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی فوالله للدنیا احون علی الله من هذا علیکم. نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو تربیت کوي، هغې ته د دنیا حقیقت ذکر کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دې په الله باندې قسمي فوالله للدنیا احول علی الله، قسم په الله دا دنیا الله رب العالمین باندې دومره بیکاره ده، دومره پاتې ده لکه څه رقم چې تاسې باندې دا حیوان دی. دا د هغه دنیا حقیقت دی چې زما او ستا نه پې خپلوان پاتې دي، زما او ستا نه پې عبادت پاتې دی، زما او ستا نه پې صلې رحمي پاتې ده، زما او ستا نه پې ورور او پلان خفه دی. الله رب العالمین ته د دې دنیا اهمیت دومره دی. نبی سلم قسم کوي، دا قسم څوک کوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوي، او دا وایي چې زما دې په الله باندې قسمي لکه څه رقم چې دا مردار حیوان پروت دی، تاسې یې په 1 درهم باندې نه اخلئ، د درهم په څه حصه باندې نه اخلئ، پرې نه اخلئ. الله رب العالمین ته دا دنیا د دې نه هم سپکه ده. تاسې فکر وکئ د دنیا پسې ما ته څومره منډې وو، څومره هلې ځلې کوو، د دې ټولې دنیا قیمت 1 درهم نه دی، 1 درهم 1 روپۍ قیمت د دې دنیا نه دی، خو لیکن مسلمان څومره په دې کې مبتلا دی، ما ته په دې کې څومره ورننوتي، ما ته د دې دنیا د وجې نه څومره کارونه د الله رب العالمین په مخالفت کې وکړه. رواه المسلم، روایت امام مسلم رحمه الله راوړی او صحیح روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته د دنیا حقیقت ذکر کوي. نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي، حدیث د سیدنا ابو سعید الخدری رضی الله عنه دی، وایي نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایلی چې ان الدنیا حلوة خضرة، دنیا د یوه شنه نوڼۍ ده، یو خو تکه شنه ده او دویم یو خوږه غوندې نوڼۍ ده. وان الله مستخلفکم فيه، الله رب العالمین تاسې په دې دنیا کې نائبان واقع کړي وي، تاسې په دې کې آباد کړي وي، په دې کې اوسولي وي، د څه دپاره؟ فینظر کیف تعملون. الله رب العالمین ګوري چې تاسې څه رقم عمل کوئ. تاسې فکر وکړئ دنیا الله رب العالمین پیدا کړه، آدم یې پکې خلیفه وګرځو، الله رب العالمین آبادي د آدم علیه السلام نسل ته ورکړه، تر دې پورې چې ما او تا ته او زما او ستا زمانې ته راورسېدو. د څه دپاره؟
فینظر کیف تعملون. الله رب العالمین ګوري دا خلق په کومه طریقه باندې عمل کوي، څه رقم عمل کوي په دې دنیا کې. بے نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فتقوا الدنیا واتقوا النساء. اے خلق دوه کارونه وکړي دنیا کې. یو د دنیا نه ځان وساتئ. دنیا خپل مقصد مګرځوه، دنیا د عمر تمنا او ارزو مګرځوه چې دا مال را جمع کې او اخر دا چې ولا يملأ فاه الا التراب. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د آدم د بچی خوله دا نه مړیږي په مال باندې مگر خاوري. اله سړی موړ شي چې کله خاور کې خوله ورومنډي او په قبر باندې ورننه باسي، به دا سړی موړ شي، هغه پورې په دنیا نه مړیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا نه ځان وساتئ، په دې دنیا کې دومره مور نه نوځئ، په دې دنیا باندې خپل حقیقت متر کوئ. واتقوا النساء. او دویم کار دا وکړئ چې د زنانو ځان وساتئ. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ځکه په بني اسرائیلو کې چې اولنۍ فتنه واقع شوه دا د زنانو د وجه او د دې ډېرې نمونې دي. یو نمونه د دې دا وه چې کله بلعم راولګېده د موسی علیه السلام مقابله یې شروع کړه، الله رب العالمین ذلیله کړه. بني اسرائیلو ته وایي یو کار وکړئ او هغه دا دی چې خپلې ښایسته زنانه هغې ته طعامونه او خوراکونه ورکړئ. دې بني اسرائیلو ته یې ولېږئ. یو کس به د دې نه په بحشا کې بېحیایي کې واقع شي او ایسته به دا خلک تباه شي او همقسې وشوه. یو کس د هغې نه په زنا کې واقع شو او د هغې د وجې نه الله رب العالمین طاعون راوسته او یا زره کسان د دین الله رب العالمین مړه کړه وایخست. دا اولنۍ فتنه وه چې په بني اسرائیلو کې د زنانو د وجې نه واقع شوه. نن مسلمان سترګې هغه د پردي محرم طرف ته اوړي، هغه پردی زنانه طرف ته ګوري. ای ځوانه خپل سترګې دې ښکته کړه. تا ته رب العالمین حکم کوي چې دې مؤمن ته ووایه چې خپل نظر دې کنټرول کړه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله وی دا نظر دې کنټرول کا، پردی نه محرم زنانه ته مه ګوره. ولې دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اولنی نظر چې دی دا د تا دپاره ماپ دی او دویم په تا باندې بوج دی. فانه سهم مسموم من سهم الشیطان. نظر د شیطان د زهرجنو غشونه یو غشی دی. زما او ستا نظر نن په څه کې استعمالیږي؟ موتا خو تر هغه وخته پورې پردی تورسرې نه پرېږدو یا تر څو مو په دروازه نه نه ایستلې، تر هغه وخته پورې د هغې نه سترګې نه رڼو چې هغه زما او ستا نه یې پناه شوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه کارونه وکړه. یو دنیا خپل حقیقت مه ګڼه، دنیا صرف د ضرورت په خاطر باندې استعمال کا، د دې نه ځان وساته. او دویم د زنانو نه ځان وساته. دا روایت هم امام مسلم رحمه الله راوړی، صحیح روایت دی. علی رضی الله عنه به فرمایلی دنیا بارک نبی صلی الله علیه وسلم زوم د حسن او حسین رضی الله عنه پلار هغه اولنې صحابي چې په ماشومانو کې اول ایمان راوړی دی. علی رضی الله عنه فرمایي وی ارتحلت الدنیا مدبره. ای خلق دنیا روانه د شای را ګرځولې ده. وارتحلت الاخره مقبله. او قیامت مخ را ګرځولې موږ او تاسې طرف ته را روان دنیا منګ او تاسو ته شاکړې ده روانه ده، اخرت را مخ کړې ده زمونږ او ستاسو په طرف باندې را روان دي. او به نبی صلی علی رضی الله عنه فرمای ولکل واحد منها بنون. د هر یو د پاره بچی دي، د اخرت د پاره بچی دي او د دنیا د پاره بچی دي. د دنیا بچی هغه سړی دی چې ژوند ټول دنیا ته ورکړي، د اخرت بچی هغه یو دی چې ژوند ټول اخرت ته ورکړي. فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. بی علی رضی الله عنه فرمایي ای خلکو ځان د آخرت والا بچي وګرځوئ، دنیا والا مه ګرځئ. خپل هدف او مقصد، خپل ژوند تمنا او امید او ارمان د دنیا مه ګرځوه، د آخرت والا بچي وګرځه. ځکه وایي فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نن ورځ دا د عمل ورځ د حساب نشته دی. که ته د خپل ځان سره محاسبه او حساب ونه کې، تا نه څوک د مال باره کې پوښتنه نه کوي، تا نه څوک د عمر باره کې پوښتنه نه کوي، تا نه څوک د نفس باره کې پوښتنه نه کوي، تا نه څوک د ځوانۍ باره کې پوښتنه نه کوي. څه چې د خوښه یې ویې کړه. وغدا حساب ولا عمل. یو ورځ داسې را روانه ده، یو صحنه داسې را روانه ده، دی به حساب او عمل بنئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتى يسأل عن 4 کلمات. دا حساب ورځ ده،
رستو را روانه ده په موتا باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان بنده قدمونه نه خوځېږي د ځمکې نه تر دې پورې چې د څلورو خبرو جواب یې نه ورکړی. ای مؤمن وروره نن پوښتنه نشته دی، نن که دې څه رقم وخوړله، څه رقم دې واغوستله، حلاله ده او که حرامه ده، خپله ده او که پردۍ ده، په غصب ده او که په غلا ده، مزې کوه فقط. خو یو ورځ را روانه ده، یو ورځ د پوښتنې شته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان قدمونه دا د ځمکې نه نه خوځېږي حتی یسأل عن 4 کلمات، تر دې چې د څلورو خبرو پوښتنه ترې وشي. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. دا پوښتنې د دې جواب په هر مسلمان دی. ګوره ځوانه تا ته وایم چېرته غافله نه شي، مؤمن خور ته یې واوره. ګوره دا پوښتنه یقیني ده، ستا نه د عمر باره کې پوښتنه کېږي. ای زما سپین ږیری بابا 80 کاله دې په اسلام کې تېر شو، څه دې کړي، ژوند دې په څه کې تېر کړی دی، الله رب العالمین دې راضي کړی او که رب العالمین د ته په غصه باندې دی، آیا د الله رب العالمین د رضا لارې دې لټولې او که نه د الله د غضب لارې دې لټولې. د دې عمر پوښتنه خو شته دی که نه؟ ځوانه تا ته وایم دا ځواني تا په څه کې تېره کړه؟ ستا 80 کاله، 50 کاله، 30 کاله، 50 کاله عمر دی، ښه په مزو په چرچو باندې د دې پوښتنه به نه. وعن شبابه فيما أبلاه، نبی صلی الله علیه وسلم خاص وی ځوانانو ته وی ځوانانو خبر شئ، تا نه پوښتنه کوي ته ځوان وي، دا ځواني دې په څه کې تېره کړه؟ ته چې اوس را ملا دې را کړوپه شوله او امسا دې په لاس کې ده، ودرېدی نه شي او مزل نه شي کولی، هغه چې به نیغ روان وي او سینه به دې را ایستلې وه، دغه عمر تا په څه کې تېر کړ؟ د الله په عبادت او بندګۍ کې که نه؟ د دې زمانې ځوان په پبجي او په لډو او په قطه کې، د دې زمانې ځوان په فحشا او منکراتو کې، په عبثیاتو په لهو لعب کې، په پردو غیبتونو کې. دا جواب د ځان سره واخله، ځان سره فکر وکړه. ستانه د یو دقیقې د عمر پوښتنه دې کېږي څومره دې تیاری کړی دی. وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، درېیمه پوښتنه مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی او چېرته تا مصرف کړی دی، څومره مال در سره دی. ای مسلمانانو ورونو، موږ او تاسې د یو میاشتې حساب خپل پلار ته نشو ورکولی چې ما او تا په یو تجارت او کار باندې ولګئ او ما او تا د هغې حساب ځان سره ونه لیکو، نشو ورکولی. او بیا د 80 او د 80 کاله عمر چې د اولې روپۍ نه حساب شروع شي تر اخرې روپۍ پورې، دا دې د کوم ځای نه وګټلې؟ الله اکبر. چېرته دې مصرف کړلې؟ زما ستا مال په څه کې مصرف شو؟ د کوم ځای نه وګټل شو؟ حلال دی او که حرام دی؟ آیا تجارت او کسب مو حلال دی؟ د لاس خواري مو کړې، تکلیف مو کړې، او که نه په غصب او غلا او دوکه باندې مو ګټلې دي؟ دواړه خبرې ځان سره ذهن ته ودرو او دې ته فکر وکړه. د دې پوښتنې جواب لازمي دی. وعن علمه ماذا عمل به، څلورمه پوښتنه دا ده مسلمانه علم دې څومره کړی دی او په دې باندې د عمل څومره کړی دی. تاسې د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند په دنیا کې وګورئ. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ موږ وو او دا په یو چټایي باندې پروت و. کله چې را اوچت شو د چټایي نه نو دې چټایي اثر فی جنبه، د نبی صلی الله علیه وسلم په ډډو کې د دې علامې شوي دي، د دې نښې شوي دي. فقلنا یا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، موږ ته اے الله رسوله که تا د پاره یو نرمه بستره جوړه کړو. دا حال چا دی خبرې وای؟ دا د رئیس جمهور نه دی، دا د سید الاولین والآخرین حال دی، دا د هغه شخصیت حال دی چې هغه به شفاعت کوي، دا د هغه شخصیت حال دی چې په حوض کوثر باندې به ولاړي، دا د هغه شخصیت حال دی چې اول د جنت دروازه به ټکوي او ننوځي به. نبی صلی الله علیه وسلم دنیا کې داسې ژوند کوي، چټایي باندې پروت دی او چې کله را اوچت شو نو دی پوزکی په دې ملا کې خاپونه کړي دي. صحابه کرامو ته د الله رسوله کته د پاره مونږ یو داسې نرمه غونته بستره جوړه کړو. فقال مالي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب، نبی سلام ته وی زمانه دنیا سره څه کار دی؟ زه خو په دنیا کې داسې یم لکه یو سورلی والا. استظل تحت شجره ثم راح وتركها، رواه الترمذي رحمه الله. نبی سلام ته فرمایي زما او د دنیا سره زما څه دي؟ زه خو په دنیا کې داسې یم لکه یو سور د سورلی والا سړی. استظل تحت شجره، چې د یوې ونې لاندې کښېني، هغه ځای کې دمه وکړي او بیا دا ونه پرېږدي او چې په خپله مخه باندې د دې جن روانې اسلام آباد ته
په لاره کې یو ځای ته ستون شولې، یو هوټل ته وګرځېدلې او هغلته کېناستلې، یو 10 منټه دمه دې وکړه او بېرته خپل ګاډي ته خېږي سفر شروع کړي. داسې خو نه کوې که نه چې دغه هوټل کې همدلته کاروبار شروع کړي، دلته ځان مصروفه کړي. حاجت دې په اسلام آباد کې دی او ته په لاره کې ناست دی، خلک به وایي دا لیونی دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د دنیا سره څه کار دی؟ زه څه کوم چې نرمه بستره باندې پرېوځم؟ ځکه زه خو داسې یم لکه یو سړی په سورلۍ باندې سور دی او د هغې نه بعد د یو ونې سوري ته کښېني، هغه ځای کې استراحت وکړي او د هغې نه بعد روان شي، ایسته به خپله مخه بندي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا ملعون ملعون ما فيها، دنیا لعنتی ده او هغه څه چې په دې دنیا کې دي دا هم لعنتی دي، الا ذکر الله ومن والاه، مگر هغه خلک چې د الله رب العالمین ذکر کوي او هغه خلک چې د الله رب العالمین ذکر طرف ته روان دي، دغه خلکو سره مینه کوي. وعالما ومتعلم، یو د الله رب العالمین د کتاب عالم، دویم هغه سره چې د الله رب العالمین د کتاب طلب کوونکی دی. نور ټوله دنیا ملعونه ده، ملعون ما فيها وملعون من فيها. هغه څوک چې دی هغه پکې لعنتي دي. راځي موت په کومه ځای کې نبی سلام فرمایي هر څه لعنتي دي مگر هغه سره چې د الله رب العالمین ذکر کوي په دنیا کې، د الله کتاب ته ګوډې ماتې کړي، طالب العلم دی، دغه سړی کامیاب دی. موت په کومو کې ځان شامل کړی دی؟ د الله رب العالمین ذکر خو وکړو کنه، الله رب العالمین طرف ته توجه خو وکړو کنه، الله رب العالمین طرف ته راوګرځو کنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، سیدنا ابو هريره رضی الله عنه دا روایت نقل کوي، وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ان موضع صوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها. یو چابک زه چابک دا هغه شی ته ویل کېږي چې کله انسانان حیوانات سره یا د ریړۍ او خرګاړي والا سره چې هغه یو چوکه غونتي او حیوان له گزار ورکوي، د دقه چابک برابر ځای په جنت کې د دې ټولې دنیا نه او هغه څه چې په دې دنیا کې تا تخکاري د دې نه غوره دی. په دې دنیا کې څومره ډېر څه دي، څومره زیورات او نعمتونه پکې دي، څومره خوندونه پکې دي، دا ټول الله رب العالمین ته او د الله رب العالمین د جنت په مقابله کې د عمر دي. مصعب بن سعید رضی الله عنه روایت نقل کوي، امام ترمذی رحمه الله راوړی دی، و نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رب العالمین ته دې دنیا حیثیت وګورئ، د دې اهمیت وګوره چې زموږ ټول عمر په دې کې لګیږي، بچې مو په دې کې مشغوله دي، زنانه مو په دې کې مشغوله ده، ورور مو په دې کې مشغوله ده، نفس مو په دې کې مشغوله ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله دې دنیا د دې ټول دنیا چې څومره تا د په نظر باندې ښکاري او څومره ستا په علم کې ده او څومره دې په علم کې نشته، د دې ټول دنیا حیثیت الله رب العالمین ته د ماشي د وزر نمره ده. ما سقى كافر منها شربة ماء، کافر لبه یو ګوټ وبم نه ورکړي. تاسو فکر وکړئ په دنیا کې د ټولو نه کمزوره حیوان ماشه دی چې معمولی غونډه تیاره شي به په نظر باندې نخ کاری، به انسان نه ویني چې لګ د نه فاصله کې شي نخ کاری تر دې چې سترګو ته نږدې نه راغله، او به دغه ټول حیوان الله نه دی ذکر کړي. دغه حیوان یو جزء په ټولو کې کمزوره جزء چې وزر د دې حیوان دی، کله ماشینه وزر پریوزي پس مکه باندې هغه په نظر باندې ناراضي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله ټول دنیا دغه وزر نمره اهمیت لرله، الله رب العالمین به کافر ته ګوټ او بم نه ورکړي. ان کافر ولی مزه کوي، ولی وبسټي، ولی نعمتونه سټي، ولی په تیارو کې ګرځي، ځکه د دنیا اهمیت الله ته د ماشي د وزر برابر هم نه دی. ما او خپل حال ګورو، ټول دنیا څونه شو، ټول دنیا د یو ماشي د وزر سره نه برابرېږي. هم او ته به څومره منډه وو، موت به څومره ځان پازابو، موت به څومره تکلیف تیرو، موت به کوم ځای کې لګیو چې ټول دنیا د ماشي د وزر برابر نه ده، او ته په دغه ماشي په وزر کې لګی، ته په کومه ساحه کې لګی، تقسیم یې کړه ځان سره. مسلمانان مو اچوا، کافر مو اچوا، داسې نور چې کوم اجناس په ځمکه کې اوسېږي دا ټول واچوا، به په دغه وزر باندې تقسیم کړه، ته به څومره ځای واخلې ځان سره، موتابه څومره د ځان سره واخلو. اے مؤمنانو ورونو، الدنیا مدبره والآخرة مقبله. دنیا خو روانه ده کنه زما وسره. د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه څه د پاسه 1400 کاله وشو، او چې د آدم علیه السلام نه راونی چې څومره لاړه،
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آخرت را مخامخ دی. هغه څه چې مخې ته راځي آینده دپاره سوچ وکړه. موږ او تاسې پښتانه وایو تیر چپې تیر باقي شماره. یو سړی د سیند په غاړه باندې ناست و، د سیند دا چپې او زوخونه یې شمارل، ایسته په شمار کې خطا شو، جړا ته خپې ورته کړلې، جړلې چا ورته ویل ولې جاړې؟ وایي چپې مې شمارلې خطا شو. وایي هغه پرېږده نورې وشماره که نه، هغه خو هسې م لاړې. زما ستا تېر عمر لاړه، تېره دنیا لاړه، را روانې خبرې وشماره، روانو خبرو ته فکر وکړه. زما اوس مخې ته ډېر غټ غټ کارونه را روان دي، چېرته ما ته د هغې نه غفلت ونه کړو. علي رضی الله عنه ته چا وفرمایلې، علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته، صف لنا الدنیا، موږ ته د دنیا حالت بیان کړه، دا دنیا نه ته صفت وکړه، دا څه شی دی؟ علي رضی الله عنه ته فرمایي زه د داسې کور صفت تاته نه کوم، اولها عنا، چې اولنۍ ستړیا ده. تاسې فکر وکړئ د چا چې څومره مال زیاتېږي هغومره یې ټنشن زیاتېږي، هغومره یې مصیبت زیاتېږي، هغومره په تکالیفو کې. نن به مې هغه مال لوټ شي او سبا به راباندې هلته غل راواوړي، هلته به په تجارت کې تاوان وکړم، هلته به دا مصیبت راشي، څوک به مې بچی اختطاف کړي. اولها عنا، اولنۍ مصیبت او مشقت دی، تکلیف دی. وای داسې یو شی راته بیان کړمه چې د هغې اولنۍ سر او اولنۍ ساحه تکلیف دی، و آخرها فنا، اخره کې ختمېدونکې او زایله کېدونکې ده، وحلالها حساب. د داسې یو شي بیان درته وکړم چې د هغې په حلالو باندې تا سره حساب کېږي. ای مسلمان وروره، حلالې پیسې په خپل مال کې دی ګټلې، د خپلو لاسو په محنت دی ګټلې، د دې پوښتنه الله رب العالمین کوي. وای د داسې یو شي بیان درته وکړم، اولنۍ ستړیا ده، اخرنۍ ختمېده دي، حلال حساب دی، وحرامها عذاب، او حرام د دې عذاب دی. ځکه یو سړی حرامه نوڼۍ وکړي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم نبدت على السحت فالنار اولا به. هغه غوښه چې په حرامو باندې وټوکېږي، په حرامو باندې رالویه شي، نبی سلم فرمایي اور په دې باندې ډېر لایق دی. اولنۍ چې دی مسقط او تکلیف دی، اخیره کې د دنیا پناه ده. هغه چې حلال مال دی د دې نه حساب دی، حرام د دې عذاب دی. من استغنا فیها فتنه، هغه څوک چې په دې کې مالدار شي هغه په فتنه کې واقع شي. مالدار سړی په فتنه کې واقع کېږي. وفقیرها حزن، او ما غریب سړی د دې غمجن دی. د داسې یو شي باره کې څه له پوښتنه کې زمانه زه تا ته څه شی په دې کې بیان کړم؟ دغه حالت دی. ای مؤمنان ورونو، دنیا دا پانی ده، دا ختمېدونکې ده. والله زما او ستا مشران څه شو، زما او ستا د دې ټولنې سپین ږیري څه شو، هغه خلک چې د شملې خلک وو، هغه خلک چې د خبرې او د جرګې خلک وو، چېرته لاړل؟ ولې نن زما او ستا په ټولنه کې نشته؟ ولې زما او ستا په څنګ کې نشته؟ هغې رب ته ورل، هغې الله رب العالمین ته ورل، هغې د دنیا پرېغسته او تم د هغې په قدم باندې قدم ایښستونکی. یو ورځ به ورځي او دې ته به ور روانېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دنیا مد دنیا فی الاخرة، دنیا د آخرت په مقابله کې نه ده، الا کما یجعل احدکم اصبعه فی الیم، مگر چې یو سړی راولګېږي ستاسې نه، خپله ګوته راواخلي او په دریاب کې ننه باسي، فلینظر بماذا یرجع، د دې ځان سره فکر وکړي څه شی واپس کوي. آخرت مثال دا د دریاب دی، د بحر دی. د دنیا مثال داسې دی لکه ته د خپله ګوته راواله اوبو کې ورننه باسه، بېرته یې راوچته که دې پسې څومره اوبه رالې. ای مسلمانه وروره، دومره اوبه هم پسې نه راځي چې ته پې خپله ژبه لمده کړي. دا دنیا داسې ده د آخرت په مقابله کې. خو ما ته مقصود ګرځولې ده، ما ته خپل عمر ګرځولې دی. امام بخاري رحمه الله بارک راځي و قصه را نقل کوم. محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله د دې بارک علما ذکر کوي، یو پیره د طلب د علم کې وته سفر کې کشته کې بلاره کې یو کس د دې سره ملګری شو او د دې سره دوستانه ښکارا کړه، د دې سره مینه ښکارا کړه. دا وایي زما ډیر خاص دوست دی. ډیر خلک کې تاسو فکر وکړئ چې کله د سره یو څه منفعت وي ډیر زیات برته ځان نږدې. امام بخاری رحمه الله چې کله د محبت ولید، دارور ولی او انډیوالی ولیدله، هغه ته ما سره 1000 دینار دی او که چې تاسو ضرورت شي ما ته خبر راکړه. ځکه ملګری د حال وي. ورځې تیریږي، په دې کې یو شپه رااله چې دغه سړی چې امام بخاری رحمه الله ته نږدې کېده، دا سهار پاڅېدو، په چغو باندې شو،
خپل ګریوان اوش کو، خپل مخ ته چپېړې ونیولې، د خپل سر اختیر راغوش کول. خلک حیران شو چې څه مسله ده، الله رب العالمین د خیر وکړي. ورته وایي ولې څه خبره ده؟ وایي زما نه 1000 دینار ورک شوي. څه فکر وکړئ، ما نه 1000 دینار ورک شو، زما کڅوړه د پیسو ته شوله. هغې ورته وایي تشویش مه کوه. ولې چغې وې؟ کشتۍ ده، څوک ترې وتلی نه دی، څوک الوتلی نه دی، معلومات به وکړو وبلټو که نه. شروع شو یو کس لټی، یو کس لټی، تر دې چې نمبر امام بخاري رحمه الله ته راځي. کله چې امام بخاري رحمه الله دا حالت وکړه چې زما پیسې دي، په دې باندې انسان دعوه وکړله، په خپلو پیسو کې غل جوړېږم. 1000 دینار امام بخاري رحمه الله راواخېسته او دنیا ته سیند ته وغورځول. بهر خپله کڅوړه هغې ایسته دریاب ته وغورځوله. خلکو راولګېده. امام بخاري تالاشي که رحمه الله، هغه کس ورته متوجه دی چې اوس به پیسې راوځي، اوس به راوځي، پیسې پیدا نه شوه. خلکو هغه ملامته کړي چې د الله بنده دروغ دی ویل، کاذبه، هسې د چغې وهلې، موږ دې ورخطا کړو. سفر اخري ته ورسېد. کله چې خلک د کشتۍ نه کوز شو، دا کس راغی امام بخاري رحمه الله ته وایي ته یې پیسې دې څه کړې؟ ته خو نیک انسان یې، تا خو دروغ نه ویل، تا ویل 1000 دینار دې څه شو؟ القیت فی البحر. امام بخاري څه وایي؟ ما دریاب کې وغورځول. هغه ورته وایي په دې دومره غټ مشقت دې صبر څنګه وکړه؟ 1000 دینار نن سبا د کروڑونو حساب سره برابرېږي. هغه چې د سعودي ریال او د دوبۍ درهم دی، هغه نن سبا 50 کال لارې جوړېږي. ته 1000 له په 50 کې هم ضرب ورکړه، او دینار د دې نه اوچت دی. په دې دومره پیسو غورځولې دي، د دریاب کې څه رقم صبر وکړه. امام بخاري رحمه الله ورته څه وایي؟ د خپل عزت د وجه نه، د دې د وجه نه چې زه د الله رب العالمین د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث نقل کوم، د هغې یو راوي یم، د دې په باب کې سفر کوم، خلک به دا خبره کوي چې د امام بخاري دا غل دی. حدیث هغه چا مونږ ته نقل کړی دی چې دا غلو. ټول عمر مې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې تیر شو. د نن هغه وخت نه تاسې وګورئ، د ټولو نه غوره کتاب په احادیثو کې د امام بخاري رحمه الله، تحت عدیم السما. هر سړی دا خبره کوي د اسمان د پوستکي نه لاندې د قرآن کریم نه بهتره او صفا کتاب د امام بخاري رحمه الله. دومره پیسې ولې ضایع کړې؟ د دین د ساتنې په خاطر، د خپل نفس د ساتنې په خاطر، د خپل عزت د ساتنې په خاطر. نن زمونږ مسلمانان ورونه، اولا زمونږ او بیا نور خلکه، موږ د 5 روپو د وجه نه د اسلام نه ورتېرېږو، د معمولي منفعت د وجه نه دروغ وایو، د هغې د وجه نه خیانت کوو، د هغې د وجه نه مسلمان وجنو. نن په 1000 کالدارې مسلمان مړ کېږي. د مسلمان وینه دومره ارزانه شو، او د دې دنیا حیثیت، د دې اهمیت، د دې شانه، دا څه شی څومره معمولی دی، څومره کمزور دی، څومره ختمېدونکی دی. حتی الوسه کوشش وکړو مؤمنانو ورونو. علي رضی الله عنه قول چې والآخرة مقبله، آخرت را روان دی زما استاد طرف ته، او چې یو شی را روان دی هغې ته تیاری پکار دی. ستا چې میلمه راځي ته ورته تیاری نه کې، خامخا یې کې. آخرت را روان دی، هغې ته تیاری کول غواړي، او دغه آخرت ته تیاری په څه باندې کېږي هغه به انشاءالله بیا ذکر کوو. الله رب العالمین دې دا خبرې زما ستاسې د هدایت سبب وګرځي، او الله رب العالمین دې ما تاسو ته په دې باندې عمل توفیق را نصیب کړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.